کله چې دغسې قوي لوبډلو خلاف موږ لوبېږو نه دغه چې موږ دې په اړه یا فکر کوو یا دا سوچ کوو چې والله موږ صرف لوبې ته روشو لوبه وشي هغه شو نه نن سبا موږ کرکټ هغه لیول کې دی چې موږ سوچ چې دا همیشه لوړ دی موږ نه فکر کوم صرف ساوث افریقا پاتې دی او فکر کوم هندوستان پاتې دی چې دغه دوې لوبډلې اوسه پورې موږ نه دي ماتې کړي نور خو چې څومره د الله سو بهترینې کې دي ټول ته ماتې ورکړې نو همیشه زموږ سوچ او فکر هغه مورال هم چې دی ډېر های دی انشاءالله. مخکې د هند یادونه وکړله په مینوالو کې خو طبعا اوس یوازینی نوم چې د دوی په خوله پاتې دی هند دی او ارمان یې دی او تمه هم لري په خپله په لوبډله کې دغسې خبره کیږي د هند یادونه کیږي د لوبغاړو ترمنځ دغه ارمان حتما په لوبډله کې هم شته چې هند به هم ماتوي. نو ارمان چې دی هغه خلک ساتي چې هغه یو هدف ته رسېدی نشي. زموږ ارمان دا نه دی چې صرف هند مات کړو زموږ هدف دا دی چې نړیوال جام پورته کړو نو هغه که هند سره یې که انګلینډ سره یې که استرالیا سره انشاءالله دا ځل چې دی زموږ ټیم وګورې زموږ بالینګ برخه وګورې زموږ بیټینګ برخه وګورې نو نسبت له نورو کلونو ډېر فرق هم کړی ده. کپتان راشد خان په خبري کانفرنس کې ښه خبره وکړله تاسو ته په ډریسنګ روم کې هم وویل چې خوشحالي کول جشن لمانځل دا مینوالو ته پرېږدئ تاسې راتلونکي لوبې ته پام وکړئ یعنی کار تر اوسه هم پاتې دی لا هدف ته رسېدلي نه یاست. نه زموږ هدف خو ما درته ویل چې زموږ هدف نړیوال جام پورته کول دی دا پرون میچ رو خلاص شو هغه شپه خوشحالي سبا نوې ورځ ده نوی میچ ده نو مونږ همیشه چې هغه کوم میچ هم کړی که بایللی هم یې که ګټلی هم هغه همغه شپه ختمیږي نو سبا دپاره که مونږ تمرین هم کوو که بل چا سره میچ هم لرو نوې ورځ وي نوی میچ وي نوې تجربه وي نو مونږ دې سوچ سره نه ځو چې ودرېږه والا مونږ بېګا استرالیا ماته کړې سبا بنګلادیش ایزي واخلو نه سبا چې دی مونږ بنګلادیش د استرالیا نه هم بیا سخت اخلو هغوی سره بیا همغسې فایټ کوو. او حضرت جانه ته یو له هغو افغان لوبغاړو یې چې په کریبین کې دی لیګ هم کړی دی ښایي له ځینو دغو لوبغالو سره میدانونو پیچونو سره بلد وي طبعا تا ته څومره ګټه رسولې ده نور لوبغاړي په ټیم کې ملګري هم مشوره درنه غواړي پوښتنې درنه کوي که څنګه؟ هو البته دا خو عموما خبره ده چې یو ځای کې سړی لوبېږي نو هغه د پیچونو هغه د آب و هوا د هر څه شي معلومات ورسره دی نو زه تېر کال راغلی یم نو هغه کم معلومات شو کوم شی چې موږ دغه هلته لیدلی وو هغه هم د پلیر سره کوچ سره ټول سره هم شریک کړي وو نو فلحال خو هر څه زموږ په ګټه روان دي انشاءالله. حضرت جانه ته وویل چې ارمان ضرور نه دی خو فکر کوئ چې افغانستان یو رښتونی چانس لري د مخکې تګ؟ رښتونی چانس نه بلکې 100% دا ور چې موږ چانس لرو له خیره سره. ته د ژوندی حضرت جانه کور دې ودان ډېره زیاته مننه.